الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منګه غواړو په دې لړ کې د قصص الانبیاء یا د انبیاء علیه السلام سیرت او د هغوی قصې بیان کړو په مختصر البته ضروري ډول باندې چې څومره لازم وي. مخکې موږ د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم سلسله ریکارډ کړې وه، د هغې نه وروسته هم د خلفای راشدینو رضی الله تعالی اجمعین سیرت ریکارډ کړی. اوس غواړو د انبیاء علیه السلام قصص الانبیاء یا د هغوی سیرت په لنډه اندازه باندې مختصره اندازه باندې د قرآن عظیم شان او د صحیح احادیثو په رڼا کې هغې ته اشاره وکړو. انشاءالله دا لړۍ موږ شروع کوو د آدم علیه السلام نه. مخکې له دې نه چې موږ د آدم علیه السلام په سیرت باندې یا په قصص الانبیاء باندې شروع وکړو، یو درس دلته مختصرا موږ مخکې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په سلسله کې اولین درس دا وړاندې کړی و چې انبیاء علیه السلام څه صفات لري. دلته دا ډیر ضرور دی چې موږ په دې ځای کې هم د انبیاء علیه السلام ځینې خصوصیات بیان کړو چې تر څو دا معلومه شي اوریدونکو او لیدونکو ته چې انبیاء علیه السلام کوم صفات لري. تر څو دا صفات سړی وپېژني، بیا د انبیاء علیه السلام په حیثیت او په شان باندې سړی ښه خبرېږي. نو د مقدمې په طور باندې یا د اولین درس په لحاظ باندې موږ د انبیاء علیه السلام صفاتو ته اشاره کوو چې انبیاء علیه السلام دا صفات لازمی لري، یعنی دا صفات به خامخا پکې وي. هر پیغمبر چې کوم یو دنیا ته الله عزوجل رالیږي نو هغه کې به دغه صفات خامخا موجود دي. که دې کې یو هم موجود نه وي نو دې نه معلومیږي دا سړی پیغمبر نه دی، بلکې هر څه څوک دعوی کړی دا بل څوک دی، یا کذاب یا دجال چې حدیثو کې راځي ورته داسې خلک دي. نو اولین صفت د ټول انبیاء علیه السلام په مجموع کې دا دی، ځکه مونږ قصص الانبیاء بیانو. اولین صفت دا دی چې ټول انبیاء علیه السلام معصوم عن الخطا دي، یعنی الله عزوجل دوی داسې فطرتاً او سرشت داسې پیدا شوی چې د هغوی نه به ګناه نه کیږي. او ځکه چې انبیاء علیه السلام د خلکو دپاره قدوه، نمونه، الګو او حسنه اسوه حسنه ده. نو په دې خاطر باندې انبیاء علیه السلام باید دې شیان منزهي او پاکي. ځکه چې یو سړی خپله دروغ ووایي نو بل چاته څنګه بیا وایي ته دروغ مه وایي. یو سړی چې خپله ګناه کوي نو څنګه بل چاته وایي چې ګناه مه کوه. یو سړی چې خپله غلا کوي نو بیا بل چاته څنګه وایي چې ته غلا مه کوه. یو سړی چې خپله خیانت کوي نو بیا بل چاته څنګه وایي چې ته خیانت مه کوه. ځکه نو انبیاء علیه السلام الله پاک په طبیعي او فطري لحاظ داسې پیدا کړي دي چې هغوی نه به ګناه نه کیږي. ځینې شیان کېدای شي بیا تاسو ته به د قصصو کې مخې ته راشي چې ځینې شیان لکه آدم علیه السلام په هغه کې راځي چې هغلته کوم امر چې الله پاک ورته کړی و هغه هغې نافرماني وکړه او هغه د ونې نه چې منې کړی او هغې وخوړه. دا خبر اصلا داسې ده چې دا خو الله پاک امتحاناً همدغسې حالات په نبي علیه السلام باندې راوسته چې د هغوی اصلي د هدف او مقصد چې کوم یو د هغه مقصد او هدف په خاطر باندې دوی نه امتحان واخیستل. په دې امتحان کې دا شی لازمي و چې داسې یو حالت پیښ شي چې د آینده کې هغه کوم وظیفه چې ته ورکوي د هغه وظیفې سره دی مناسب وي. انشاءالله دا به په خپل زویونو کې بیا راځي. نو اوله خبره د انبیاء علیه السلام صفت دا دی چې دا معصوم وي. معصوم دا چې د انبیاء علیه السلام نه به ګناه نه کیږي. که کله د بشري تقاضا په لحاظ باندې یا د بشریت د غوښتنې په لحاظ باندې د دوی نه داسې یو څه کار وشي نو الله عزوجل هغې ته دستي هغه اصلاح کوي او د هغې په باره کې دستي ورته
خبر را لېږي، وحی را لېږي چې دا کار ستاسو نه غلط وشو، دا کار په کار نه و، ستا د شان سره مناسب نه دی. ځکه د انبیا علیه السلام شان ډېر اوچت دی. نو چې کوم غلطي ترېنه وشي نو هغې باندې دستي بیا تنبیه کېږي، هغې باندې خبرداری ورکړي چې دا خبر خلاف د عادت دی، دا تاسو د شان سره مناسب نه دی. لکه قرآن عظیم شان کې راځي چې وما کان لنبي ان یغل، نبی ته مناسب نه دی، نبی شان دا نه دی چې هغه د چې وکړي هغه د غلا وکړي. دغسې دروغ او صداقت او امانت دا ټول شیان پکې راځي. نو اول صفت یې دا دی چې دا به معصوم وي. که کله هم د بشري تقاضا په لحاظ باندې د په زړه کې یو خبره ګرځي نو الله عز وجل هغه منې کوي. انشاءالله په دې سیرت کتابونو ټول کې چې راشي بیا خپله سړي ته هلته واصل کړي. نو اول صفت یې دا شو معصوم. دویم صفت یې دا دی چې دا به بشري. وجه دا ده چې اصلا انبیا علیه السلام بشر ته رالیږل کېږي. یو خبره واضحه کول پکار دی، هغه دا دی چې رسولان چې دي دا ملایک هم وي، فرښتې وي، خو د هغه بشر ته نه راځي، هغه انبیا علیه السلام ته راځي د رسول او د استازي په حیث باندې. خو کوم انبیا علیه السلام چې انسانان دي او هغه انسانانو د هدایت او د هغوی د لارښوونې دپاره چې هغه بشري. انا بشر مثلکم یوحى الی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د تاسو په شان بشر یم، ما ته وحی کړي. بلکې د انبیا علیه السلام په سیرت کې به وروسته راشي ټول انبیا اسلام په مجموع کې د آدم علیه السلام نه نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول بشر و، ټول انسانان و، او د بشر څونه غوښتنې تقاضا وي چې په انسان کې شته په هغوی کې هم همغه شی. وجه دا ده چې دوی خو بشر ته رالیږلی کېږي د بشر د هدایت په خاطر باندې، باید دوی هم بشر وي. نو دویم صفت یې دا و چې دا به بشر وي. دریم صفت یې دا دی چې انبیا علیه السلام به همیشه د خپل امت او د خپلو خلکو او د انسانیت خیرخوا وي. هېڅ وخت دا کېدی نشي چې پیغمبر د خپل امت او د خپل قوم او د خپل بدخواهي، بلکې دا به همیشه خیرخواهي، د خلکو د خیرخواهي، د خلکو د په اصطلاح سره د اسانتیا دپاره او د خلکو د خیر دپاره او د خلکو د آینده د نعمتونو، سهولتونو او د اسانتیاو دپاره انبیا علیه السلام کوشش کوي. خدای ناخواسته چې دوی په کوم تکلیف کې لویږي نو انبیا علیه السلام په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي چې حریص علیکم ما عنتم عزیز علیکم حارس ما عنتم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایي چې دا داسې یو ذات دی چې ستاسو په خفګان باندې، ستاسو په تکلیفونو باندې، ستاسو په مصیبتونو باندې ډېر خفه کېږي. او دا د ټولو صفت دی. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې 3 آیاتونه په مختلفو صورتونو کې راغلي. لعلک باخع نفسک، کېدای شي ته د دې غم په نتیجه کې د خپل نفس او خپل ځان د لاسه ورکې چې ولې دا خلک ایمان نه لري، ولې دا خلک دغوس ته ځي، ولې دا خلک تکلیفونو کې اخته کېږي، آینده کې او د دنیا او آخرت خرابېږي. دا د دوی هغه وجه دا ده چې او بلکې د قرآن عظیم شان چې تاسو کله ورته وایي هر یو پیغمبر چې د دنیا ته رالیږل شوی دی نو هغه خلکو ته اول خبره دا کړې چې انی لکم ناصح امین، زه د تاسو دپاره ناصح او امین یم، یعنی خیرخوا یم، تاسو دپاره خیر غوښتنه ستاسو دپاره کوم، همیشه ستاسو خیر غواړم، ستاسو بدخوا نه یم. نو ناصحیت دا معنا شو چې انبیا علیه السلام د خلکو د خیرخواهۍ د ښېګڼې په خاطر باندې الله پاک عز وجل لیږلي او د دوی تکلیفونه په دنیا او په آخرت کې په دواړو باندې خفه کېږي. څلورم صفت ټول انبیا علیه السلام دی چې دا امین او صادق وي. هر پیغمبر ټول په مجموع کې او صادق او امین ني. صداقت د رسالت لپاره لازمي جز دی. ځکه که چېرته پیغمبر دروغجن نو بیا خو دا نبوت او رسالت هم دروغ حساب کا، هغه هم په دروغو باندې حسابېږي. او بل دا دی چې امانت دی، امانت هم لازمي جز دی د نبوت دپاره. که چېرته یو سړی خائن ني نو چې خیانت کوي نو هغه به خپل رسالت کې هم خیانت کوي، نو بیا رسالت خپله مجروح کېږي، بیا هغه د منځه ځي. نو ځکه یو ډېر مهم صفت د ټول انبیاو صداقت او امانت، او دا د رسالت پورې مربوطه خبره ده. که چېرته په امانت او په صداقت کې هغه راشي، تغییر راشي او هغې کې څه خرابیا راشي نو معنا ده چې رسالت هم د هغې سره خرابېږي. پنځم صفت یې دا دی چې د انبیا علیه السلام ټولو په مجموع کې قول او عمل به یو شان دی، چې څه وایي هغه عملي کوي. داسې نه ده چې خلکو ته یو څه وایي او په خپله بیا بل څه کوي.
نو څه چې وایي اول عمل به هم دوی پې کوي، نو قول او عمل به دواړه سره چې وي سره یو وي، بلکې مخالفت بن لري. دا هم په سیرت کې مخکې درسونو کې ښه تفصیلي بیان کړم. شپږم صفت یې دا دی چې د خپل رسالت په باره کې به معامله کوونکی نه وي. داسې نه چې د چا چوکۍ او مقام او پیسې او زر او زور او دا شیان ورته وړاندې کړي. انبیا علیه السلام به د خپل رسالت نه تېرېږي، یو برخې نه، حتی یو آیات نه، یو مسلې نه به تېر شي. دا نشي کېدی. انبیا علیه السلام حیثیت دا نه دی. کېدای شي نور انسانانو کې دا یي چې هغوی د زور یا د زرو یا د چوکۍ یا د مقام یا د پیسو د نورو مقابل کې تېر شي، خو انبیا علیه السلام ته الله پاک دا صفت نه دی ورکړی. هغوی د دې نه بالکل ممتاز دي چې د کوم زور او د زرو په مقابل کې دی هغه د رسالت دی او خبرې نه حتی تېر شي. نور خو لا څه کوي چې ټول رسالت تېر شي. هغې باندې به تورې کېښول شي، ارې به پرې کېښول شي، شهادت به یې کوو، د خپلې خبرې نه تېرې. دا نشي کېدلی. دا د انبیا علیه السلام صفت دی لازمي. اومه خبره دا ده چې انبیا علیه السلام ته الله پاک عز وجل پوره علم ورکړی. داسې علم نه چې دا پوره معنا داسې نه ده چې سړی وایي چې ټول علم دی. ټول علم هېڅ ممکن نه دی. د ټولو مخلوقاتو علم د الله پاک د علم په نسبت باندې د مرغۍ د مخوکې یو څاڅکي غوندې حسابېږي. نو ټول علم خو نه، خو چې څومره انبیا علیه السلامو ته ضروري علم، لازمي علم چې کوم دی هغه الله پاک ورکوي. او که کله هم دوی ته یو د شي ضرورت شي، نو اتومات الله پاک عز وجل هغوی ته وحی رالیږي، الهام ورته رالیږي. د وحی د مختلفو اقسام نه چې خبره چې ضروري دغه حل شي. نو دا اووه صفات شو د انبیا علیه السلام. دا ضرور دي. اول صفت دا دی چې دا معصوم. دویم صفت دا دی چې دا به یې بشر. دریم صفت دا دی دا به یې د خپل امت او د خپل قوم خیرخوا. څلورم صفت دا به چې دا به صادق او امین وي. پنځم صفت دا دی چې د قول او عمل به سره یو شاني. شپږم صفت دا دی چې دا به د خپل رسالت په مقابل کې په هیڅ صورت باندې معامله کوونکی، تېرېدونکی د خپل رسالت نه د هیڅ شي مقابل کې نه. اوم صفت دا دی چې الله پاک عز وجل به دته د ټولو هغه انسانان نو چې ورسره دي شاوخوا د هغو نه ډېر علم ورکړي، ځکه د حجت دی او حجت باید ښه قوي وي. نو ځکه د امت کې خو فیلسوفان هم شته، پوهان هم شته، هر قسم خلک شته. نو د هغوی د قناعت په خاطر باندې الله عز وجل انبیا علیه السلام ته پوره علم ورکوي چې هلته څه ورته ضرورت دي. دا شو د انبیا علیه السلام هغه صفات. دغه صفات چې سړي په ذهن کې نو بیا د انبیا علیه السلام په حیثیت او په شان باندې بیا سړی پوهېږي چې اوس د دوی شان او مرتبه څومره جګه ده چې سړی ورسره ماسې تعامل آینده کې وکړی شي. اوس راځو د انبیا علیه السلام قصص الانبیا ته، یا د انبیا علیه السلام د سیرت په باره کې او د هغوی د زندګۍ د حالاتو په باره کې. البته یو خبره ما مخکې وکړه چې موږ چې کوم قصص الانبیا او د انبیا علیه السلام سیرت دلته وړاندې کوو، هغه د قرآن مجید او د صحیح احادیثو تر کوشش شوی دی چې کوم احادیث چې علماو صحیح بللي هغه احادیثو په رڼا کې وایو، او ځینې د معتبرو مفسرینو کرامو رضی الله تعالی عنهم د هغوی چې کوم یو نظریات ورکړي، خصوصا هغه مفسرین چې په صحابه کرامو کې مشهور دي، هغوی اقوال موږ وړاندې کوو د دلیل په حیث، یا هغه معتبر تفاسیر چې کوم موږ او تاسو په دې امت کې لرو د هغوی رایه وړاندې کوو، ځکه چې دا ډېر مهم دی. د انبیا علیه السلامو زندګي موږ او تاسو لپاره یو نمونه، یو ماډل دی. موږ د هغوی هغه د موږ د سر سترګې دي. نو په دې خاطر باندې دې ته باید لږ توجه وشي چې د صحیحو احادیثو او د قرآن مجید او د معتبرو تفاسیرو د نظریاتو په رڼا کې به انشاءالله قصص الانبیا وړاندې کوو. د ټولو نه اولینه خبره چې باید شروع شي هغه او د آدم علیه السلام زندگی او د هغه ژوند دی، د هغه سیرت دی، هغې ته موږ انشاءالله اشاره کوو. نو زموږ د اول درس شروع به انشاءالله د آدم علیه السلام د سیرت، د هغه د ژوند او د هغه د حالاتو نه پیل کیږي. مخکې موږ یو آیات شریف دلته تلاوت کړی چې الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې هغې ته اشاره کړې، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. الله عز وجل ملائکو ته چې کله آدم علیه السلام پیدا کولو، نو د هغې نه مخکې ملائکو ته خبر ورکړی چې زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم، یو جانشین پیدا کوم. نو پرښتو او ملائکو چون د دې نه مخکې ځینې مفسرینو کرامو دا خبره لیکلې ده چې د آدم علیه السلام نه مخکې په ځمکه کې جنیات و او شیطان و،
هغوی په دې ځمکه کې ډېر ورانۍ شروع کړې، ډېر خرابۍ شروع کړې. نو په دې خاطر باندې الله عز وجل چې کله فرښتو ته دا خبره وکړه چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په دې دنیا کې یو خلیفه او جانشین پیدا کړم، نو هغوی ته داسې تعجب باندې ښکاره شو چې دې نه مخکې چې کوم جنیات په دې ځمکه کې موجود وو، هغوی خو ډېر زیات ورانۍ کړې، وینې توی کړي، فساد یې کړی، خرابي کړې ده، سره خپل منځونو کې جنګېدلي، سره وینې توی کړي. نو دا هم همغسې یو شی. نو ځکه الله عز وجل ته عرض وکړي چې الله عز وجل تاسو چې دا کوم سړی او دا کوم خلیفه او دا کوم انسان او بشر پیدا کوئ، نو دا خو به لکه موږ ته تاریخ معلوم دی، دې نه مخکې د جنیاتو د خلکو چې هغوی ډېر ورانۍ کړی، فساد یې کړی، وینې توی کړي، دا به هم دغسې یو شی. نو موږ خو خپله ستاسو لویي بیانوو، تاسو تقدیس بیانوو، تاسو بزرګي او د هغه تا د شان سره مناسب چې کوم یو دی موږ کوو، خو دا خو چې دا نوی مخلوق پیدا کېږي، خدای خبره چې دا به څه وي. نو الله عز وجل ورته ویلې چې ګوره په دې باندې زه پوهېږم چې انی اعلم ما لا تعلمون، هغه څه باندې چې زه پوهېږم په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ. نو د دې په خاطر باندې دا خو د ملایکو یو خبره وه چې د تیر تاریخ نه دوی د په یاد پاتې وو چې داسې که دا مخلوق پیدا شي دا به داسې ورانۍ کوي. په دې خاطر الله عز وجل ته دا خبره وکړله. نو الله عز وجل ورته چې نه تاسو زه پوهېږم په دې خبره، تاسو هغې باندې نه پوهېږئ. نو د هغې نه وروسته الله عز وجل چې کله اراده وکړله، علامه ابن اسیر رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دا روایت راخسته ده، ویلي چې کله الله عز وجل د دې خبرې اراده وکړه چې انسان د پیدا شي او آدم علیه السلام د جوړ شي، نو وایي دا خبره امام قرطبي رحمت الله علیه او ابن ابي حاتم خپل تفسیر کې د درې تفاسیرو تاریخونو دا خبره راخسته ده. امام قرطبي رحمت الله علیه، علامه ابن جریر طبري رحمت الله علیه، امام ابن حاتم رحمت الله علیه د تفاسیرو دا خبره په مجموع کې راخسته ده چې الله عز وجل چې کله اراده وکړه چې آدم علیه السلام پیدا کی او جوړی کی د خلیفه په حیث باندې، نو وایي چې جبریل علیه السلام ته حکم وکړي، امر ورته وکړي، جبریل لاړ شه د ځمکې نه، دغه ځمکه چې دا موږ پکې اوسېږو دا ځمکه الله عز وجل فیصله کړې وه چې دا به د انسان د زندګۍ دپاره برابره شي، بلکې همداسې کړي وو ټول هغه شیان چې د دغه انسان د ژوند د پیرولو دپاره ضرور او لازمي وو، هغه ټول پکې برابر کړي وو، هغه ټول پکې ایښي وو، ټول شیان. موږ په دې باره کې مخکې لږ درسونه دې نه مخکې کړي وو چې د اسلام او ساینس د درسونو بنابه باندې چې دغه ځمکه الله عز وجل د خپل علم او د خپل حکمت په حساب باندې داسې برابره کړي وو چې ټول شیان د انسان د زندګۍ سره مناسب او برابر وو. نو په دغه ځمکه کې چې دا کوم ځمکه کې موږ اوسېږو، همدې ځمکې ته جبریل علیه السلام راولېږلو او ورته وویل چې لاړ شه جبریل دې ځای نه خاوره راوړه، د ځمکې د سر نه خاوره راټوله کړه او راوړه چې موږ ته آدم جوړ کړو. نو جبریل علیه السلام چې کله ځمکې ته راغی، همدغه ځمکې ته چې دا موږ پکې یو، نو دلته چې راغی نو ځمکې ته ورته ویل چې زه تا ته الله پاک واسطه کوم، د الله پاک نه پناه غواړم چې ته دې مانه شی واخلې. نو جبریل علیه السلام بس چې الله پاک نوم یې ورته واخیستو، زه په الله پاک باندې پناه غواړم. نو جبریل علیه السلام لاړ، ځکه هغه ویلي چې الله پاک راته واسطه کوي، څنګه کېدای شي. جبریل علیه السلام نه الله ته عرض وکړي چې ځمکې خو ما ته واسطه کړې، الله عز وجل تا واسطه یې راته مخې ته کړه، نو زه بېرته ترې نه راغلم. نو الله عز وجل وایي چې جبریل میکائیل علیه السلام ته امر وکړي چې لاړ شه میکائیل ته هغه راوړه، خاوره راوړه. میکائیل علیه السلام چې کله ځمکې ته راغی، نو چې خاوره ترې نه واخلي د آدم علیه السلام د جوړولو دپاره، نو ځمکې ورته الله پاک وړاندې کړي د الله په نامه باندې او د الله په خاطر باندې مانه شه ما اخله. نو بس میکائیل علیه السلام چې الله پاک اسم مبارک واورېدو چې وورته واسطه کې، بس نو بیرته لاړو میکائیل علیه السلام. بس الله عز وجل ملک الموت ته اسرائیل علیه السلام ته امر وکړي چې بس ته لاړ شه. اسرائیل علیه السلام چې کله ورغی ځمکې ته چې بس خاوره ترې نه راواخلي، نو ځمکې هماسې خبره لکه چې جبریل علیه السلام میکائیل علیه السلام ته کړی چې الله په خاطر باندې د الله په نامه باندې ستا زه د دې نه پناه غواړم چې ته مانه شی وسې. میکائیل اسرائیل علیه السلام ورته ویلی چې زم د الله پاک نه په دې خبره باندې پناه غواړم چې ما ته کوم حکم کړی دی هغه حکم زه پوره نه کړم، دا هېڅ نشي کېدی، الله چې کوم حکم کړی هغه به پوره کېږي. نو اسرائیل علیه السلام ویل چې نه داسې نشي کېدی، ته الله پاک ما ته امر کړی، هغه چا چې ته ما ته واسطه کوي هغه ما ته امر کړی چې لاړ شه. نو بس وایي د ځمکې د پوستکي نه، د ځمکې د مخ نه، موږ په پوستکي څوک ورته څوک ورته مخ وایي، دا مخ د ځمکې چې کوم یو دی دې نه ځمکه راټوله کړله.
حدیث کې راځي امام مسلم رحمت الله علیه، امام ترمذی، امام ابو داود رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړی دی، ویل چې د ملک الموت چې کله هغه کوو نو د ځمکې د مختلفو برخو نه د پوخ نه چې څومره د ځمکې هغه و نو هغې نه برخه راټوله کړله او هغه ټوله راوړه کړه. نو ځکه د انسانانو کې سپینه می، توره می، سره می، رنګارنګه می، بعضې ډېر سختي کوونکي، بعضې ډېر اسانه کوونکي، بعضې ډېر خبیثې، بعضې ډېر پاکي. دا حدیث کې راځي امام ابو داود، امام ترمذي رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړی دی، ویلي چې دغسې څون د ځمکې د سر د مخ نه دا خاوره راټوله شوه نو هغه یې ځان سره راوړه، ټوله یې سره ګډه کړه، بیا اوبه ورسره ګډې کړې، بیا یو ځای کې همداسې دا خاوره چې ګډه اوبه یې پکې واچولې هماسې یې پرېښولې. په دې ځای کې یو مسلې ته اشاره کول پکار دي، هغه دا ده چې دا کار په کوم ځای کې وشو اوس؟ همدغه کار چې آدم علیه السلام خاوره دي د ځمکې نه خو ملک الموت عزرائیل علیه السلام دا خاوره ځان سره ویوړله، کوم ځای ته ویوړله؟ دې کې دوه نظریات ډېر عام دي د مفسرینو په منځ کې، البته چې کوم د موږ معتبر مفسرین دي لکه علامه ابن کثیر، امام قرطبي، علامه ابن جریر الطبري، داسې کوم کتابونه چې دي د تفاسیرو، هغوی دا خبره لیکلې ده چې دې کې دوه رایې دي موږ او تاسو د امت امامانو علماو دي. یو دا ده چې دا کار ټول په اسمان کې وشو، یو نظر دا ده دا کار همغه ځای کې چې الله عز وجل دا فرښتې را لېږلې وې او هلته یې خاوره ویوړله نو په اسمان کې دا کار وشو او هلته د آدم علیه السلام خاوره یو ځای شوه، ګډه شوله، ښه سره مخلوط شوه، د هغې نه وروسته اوبه یې ورسره واچولې او همداسې نور پرېښوله. په دې کې خاوره همداسې پرېښوله او د هغې نه وروسته یو نظر دا دی. دویم نظر دا دی چې نه دا کار په خپله په ځمکه کې شوی دی، همدغه ځمکه کې چې دا خاوره یې دننه راټوله کړې وه په همدې ځمکه کې یو ځای کې آدم علیه السلام هلته جوړ کې خاوره یې سره ګډه کړه، بیا اوبه پکې واچولې او دا یو خبره شوه. دویمه خبره دا شوله چې اوس خو د آدم علیه السلام خاوره جوړه شوه، دا خاوره همداسې پرته وه ځینې روایتو کې راځي چې 40 شپې یا 40 کاله پورې همداسې پرته وه او داسې شوه چې بالکل وچه کلکه شوه، خوسا غوندې شوله، بیخي چې ښه خوسا شوه، ښه تکه توره شوه، حمأ مسنون په نامه باندې قرآن عظیم شان کې الفاظ راځي چې داسې شکل اختیار کړي د خاورې. نو چې کله دا خاوره ښه داسې ګډه شوه او ښه وچه شوه، لمر او د هغه غبره هوا او هر څه ووهله، د هغې نه وروسته الله پاک راواخیستله چې دې نه بیا چې جوړ کړه، بیا ته نه د آدم علیه السلام کالبد یې ترې نه جوړ کړه، دا موږ جسد چې ورته وایو د آدم علیه السلام جسد د همدغې خاورې نه الله پاک عز وجل جوړ کړه چې کومه خاوره ملک الموت عزرائیل علیه السلام د ځمکې د مخ نه راټوله کړې وه. مفسرینو کرام یو خبره لیکلې چې آدم ته ځکه آدم وایي چې دا د ادیم نه اخیستل شوی، ادیم ویل کېږي پوستکي ته، نو د ځمکې د پوستکي نه د وجود هغه شوی دی. نو په ساینسي لحاظ هم د موږ او تاسو په دې وجود کې هغه عناصر ټول موجود دي چې کوم د ځمکې په دې مخ باندې په دې قشر چې موږ او تاسو ورته باندې موجود دي، دا په ساینسي توجیه داسې کېدای شي. الله عز وجل خپل په خپل لاس مبارک باندې حدیثو کې راځي او بلکې قرآن عظیم شان کې راځي چې آدم علیه السلام الله پاک د همدغې خاورې نه د همدغې خټې نه چې کوم یو عزرائیل علیه السلام د ځمکې نه راټوله کړی، بیا اوبه پکې ګډې کړې، بیا د هغې نه هغه ښه ورسته شوی و، رنګ یې تکه تور شوی و، داسې حمأ مسنون اکثره مفسرینو دا معنی کړی چې تکه توره شوی و. د هغې نه وروسته وخت الله عز وجل په خپل شان مطابق د هغې نه بیا د آدم علیه السلام کالبد او جسد یې ترې نه جوړ کړي. چې کله دا جسد جوړ شو نو وایي چې دا جسد همداسې جوړ کړي او پرېښولو قرار چې دا جسد ډېر دوه روایتونه راځي، یو کې راځي 40 شپې ورځې یا 40 کاله. دلته یو مسله بله هم شته، هغه دا ده چې دا 40 کلونه د کومې کلونو په حساب یا 40 ورځې د کومو کلونو په حساب باندې دواړه توجیهګانې کېدای شي. که چېرته موږ تاسو 40 ورځې ونیسو نو کېدای شي همدغه د دنیا د 40 کاله چې هغه کې راغلي نو ځکه د الله په نزد باندې د یو ورځې مقدار چې کوم یو دی کالف سنة مما تعدون، ویلې د ما په نزد باندې یوه ورځ تاسو د 1000 کلونو سره برابره ده. نو ځکه د الله په نزد باندې چې ورځ کله یادېږي نو د موږ 1000 کاله ته مطلب وي. نو په هر صورت باندې دا 40 ورځې چې وایي چې کېدای شي همدا د 40 په اندازه د دنیا یا د هغې ورځو په اندازه باندې همداسې پاتې شوی. بیا چې ښه د کله دا جسد وچکلک شو هغه شو نو ځینې روایتو کې راځي د همدغه مفسرینو کرامو چې د نومونه واخیسته دوی لیکلي دي چې
شیطان به راتلو، شیطان به ورته کتل، ملایکې به راتلې ورته کتل به نن دی موږ او تاسو جسد چې کوم یو دی دغسې هغه خو شپېته ګزه باندې لوړ و، ښه پراخه ښه قوي انسان و، ښه ښایسته. نو بس دا دې ته به راتلل داسې به پورته ښکرته به ورته کتل لاندې باندې چې دا اوس څه بلا ده چې جوړ کړی دی. کله کله خو به وایي چې ځینې مفسرینو دا هم لیکلی چې بیا د خولې کې به ورننوتو، لاندې به لاندې به ننوتو، ووتو، ګرځېدو منځ کې خو ټول خالي و منځ کې. نو شیطان به ویلی چې هېڅ شی هم نه یې، ته هېڅ شی هم نه یې، پس د یو خواهشاتو دپاره ځکه دا ګېډه او دا شیان چې ولې د بس د خواهشات یو سمبول، یو نمونه به ته یې، نور به څه هغه نه لري، نور څه خاص امتیاز ته نه لري. خو وایي چې د مفسرینو کرامو لیکلي چې فرښتې او شیطان دواړه ترېنه وېرېدل چې ده نه به اوس څه جوړ شي، ځکه الله پاک خبر کړی و چې زه به یو خلیفه پیدا کړم. نو دواړو سره دا ویره پیدا وه چې دې نه به څه شی جوړېږي، دې نه به یو څه هغه جوړېږي لاندې. بالاخر الله عز وجل وایي، د مسلم حدیث دی دا او د بخاري حدیث هم دا دی چې الله عز وجل د جمعې په ورځ باندې آدم علیه السلام د ماسپښین نه بعد تقریبا داسې راځي چې ماسپښین نه بعد مازدیګر شاوخوا کې آدم علیه السلام کې روح پوکې جوړ کې مخکې تیار جوړ و، ښه وچ شوی و، کړنګېدلو دغسې به کړنګېدو چې هغه من صلصال من حمأ مسنون، کړنګېدونکي او تورې او خوسا شوي خاورې نه موږ دا جوړ کړی و. نو چې ښه وشو نو وایي چې د جمعې ورځ وه، د جمعې په ورځ باندې الله عز وجل اراده وکړه چې آدم علیه السلام ژوندی کړي او هغه کې روح واچوي، خپل روح پکې واچوي خپل طرف نه. نو ویلې چې کله اراده یې وکړه نو د مازدیګر د مانځه په دغسې وختونو کې آدم علیه السلام کې روح واچولو. نو روح چې کله شو د سر نه داسې را شروع شو، د سر نه اول یې په سر کې روح واچولو ورته، چې کله څنګه سر کې روح ورته واچولو نو بس یو دم یې پرنجی وکړ. نو چې کله یې پرنجی وکړ پرښتو ورته ویلې. یو روایت دا راځي، یو روایت دا چې الله پاک ورته ویل چې ووایه چې الحمدلله. چې کله آدم علیه السلام پرنجی وکړ نو ویل چې الحمدلله. موږ او تاسو د سنت طریقه هم همدا ده، څوک وپرنجېږي نو الحمدلله دې ووایي. نو چې کله د الحمدلله ویلې نو الله عز وجل یا پرښتو دواړه روایت راځي هغوی ویلې چې رحمک الله. نو دا د پرنجي هغه جواب چې موږ او تاسو دلته وایو په حدیثو کې چې راغلی دی چې کله سړی وپرنجي کوي نو الحمدلله دې وایي. هغه څوک چې هلته ناست هغه دې یرحمک الله وایي. که ده الحمدلله وویلې نو هغه دې یرحمک الله، که ده ونه ویلې هغه دې هم نه وایي ورته، ځکه چې دا بېل هغه دی. نو ویلې چې کله دا سر په اصطلاح سره روح پکې ورننوتو نو عطسه یې وکړه یا پرنجی موږ او تاسو ورته ویل. نو الحمدلله ویلې، په مقابل کې الله عز وجل یا پرښتو یرحمک الله ورته ویل. او د هغې نه وروسته ویلې چې سترګې ته روح راغی نو ښکرته د روح راښکته شو، سترګې بنا شوې، سترګې ژوندۍ شوې. یعنې چې کله سترګې ژوندۍ شوې نو د جنت میوې ولیدلې. نو دغې نه ځینې مفسرینو کرام ویلي چې دې نه معلومیږي چې دا ځای جنت و، که جنت نه وی نو دلته میوې څه بلا غوښتلې. نو ځکه وایي چې د جنت کې پیدا شوی دی. نو وایي چې د جنت میوې ولیدلې. چې کله میوې ولیدلې او د هغې نه وروسته چې ښکرته د هغه ته روح راغی راښکته شو، د هغه ته ګېډې ته چې کله راوړ چې ګېډه ژوندۍ شوه نو بس په دې وخت کې قصد هغه خواهش یې وکړ د جنت، ځکه په سترګو د جنت میوې ښایسته ښکلې ښکلې میوې ولیدې. نو به چې کله د لاندې وجود درمیانه ژوندی شو نو بس دستي خواهش پیدا شو د جنت د میوې چې دا مې اوس خوړلې. بیا چې روح همداسې ښکر ته روان و چې کله پښو ته ورسېدو لا مکمل ژوندی شوی نه و، پښو ته اخر ته نه ورسېدلې چې بس یو دم یې قصد وکړ چې اوس دا جنت مې ورپسې ورشي او دا جنت میوې راواخلي او په اصطلاح سره ویې خوري. نو په دې خاطر به وایي چې انسان چې دی عجله وکړله، لا پښې تر اوسه له آخري برخې ته روح نه ورسېدله چې بس دستي هغه وکړه چې بس پسې ورشي او دا میوې راوشت کړي. خلق الانسان عجولا، قرآن عظیم شان کې راځي چې انسان پیدا شوی دی عجله کوونکی، چالاکي کوونکی، بس تیزي کوونکی زر هغه کوي. نو وایي چې کله مکمل روح پیدا شو او مکمل شو نو الله عز وجل پرښتو ته ورته ویلې، مخکې خبر کړي و چې زه یو بشر پیدا کوم د خاورې نه او د خټې نه. نو چې کله فاذا سویته ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین. نو چې کله مې دا جوړ کړې او دکې مې روح پوکې خپل، نو بیا تاسو څه وکړئ، بیا ورته سجده وکړئ. نو انسان مکمل شو، مکمل انسان چې دی پیدا شو. چې کله پیدا شو
د دې پیدایښت سره خو مخکې موږ یو خبره کړې وه چې الله عز وجل فرښتو ته ویلي وو چې زه داسې په دنیا کې یو بشر پیدا کوم، یو خلیفه پیدا کوم چې زما به د احکامو خلیفه او نائب به یې دا هغه به کوي. نو په دې خاطر باندې دلته ملایکو خو دا خبره کړې وه چې که دا سړی پیدا شي دا خو به لانجې جوړې ویني به توی فساد به کوي ورانې به کوي، نو ضرورت دې ته څه دی؟ الله عز وجل په همدې خاطر باندې چې د ملایکو ته وښیي چې انی اعلم ما لا تعلمون، په هغه څه چې زه پوهېږم تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ. نو په دې خاطر باندې الله عز وجل آدم علیه السلام ته اوس یو خبر همدا شوه چې آدم علیه السلام پیدا شو، ژوندی شو، روح پکې وپوکلی شولو او بیخي ژوندی شو. دې نه وروسته چې کله دا خبره وشوله نو آدم علیه السلام ته الله عز وجل اوس د دې په خاطر باندې چې دا مسله ښه واضح شي نو الله عز وجل وعلم آدم الاسماء كلها، آدم علیه السلام ته الله عز وجل د ټولو شیانو اسماء كلها د ټولو شیانو نومونه ورته وښودل. دا د دې په خاطر باندې چې فرښتو ته دا ثابته کړي، دا وښیي چې ما چې د کوم شي فیصله کړې ده په هغې باندې زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. نو الله عز وجل آدم علیه السلام ته علم ورکړی او داسې علم یې ورکړی چې هغه د فرښتو سره علم هغه معلومات نه وو. دلته په دې ځای کې وعلم آدم الاسماء كلها چې قرآن عظیم شان کې راغلی دی چې الله پاک عز وجل آدم علیه السلام ته اسماء كلها وښودل، ټول شیان نومونه. دلته په دې کې موږ د ځینو مفسرینو رایې وړاندې کوو چې مفسرینو کرامو په دې باره کې څه لیکلي دي چې الله عز وجل آدم علیه السلام ته کوم شیان وښودل. د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه نه چې کوم روایت راخیستل شوی دی، نقل شوی دی، نو هغې کې راغلی دی چې الله عز وجل آدم علیه السلام ته هلته موجود کوم شیان چې وه د هغوی ټولو نمونه ورته وښودل. دا غر دی، دا غونډۍ ده، دا دریاب دی، دا ونه ده، دا غویه دی، دا خر دی، دا کچر دی، دا انسان دی، دا شی دا دی، دا د خوراک شیان دي، دا د کار شیان. دا مفسرین کرام عبدالله بن عباس نه یو روایت هم دا راغلی دی چې هغه څه شیان چې ضروري وه هغه شیان ورته څه کړه، هغه ورته آدم علیه السلام ته وښودل. دا د عبدالله بن عباس نه دا خبره علامه ابن اسیر رحمت الله علامه ابن اثیر الکامل فی التاریخ په نامه د کتاب لیکلی، دا روایت په هغې کې راخستی دی. او همدارنګه په دې نورو کتابونو کې هم دا خبره راغلې ده چې آدم علیه السلام ته الله عز وجل اسماء كلها وښودل. او که تاسو خیر امام بخاري امام مسلم یو حدیث راخستی د شفاعت کبرا په باره کې چې د قیامت په ورځ به دا خلک انسانان جمع شي، آدم علیه السلام ته به ورشي، ورته وایي چې آدم ته خو الله پاک په خپل لاس جوړ کړی، بیا په خپل روح تا کې پوه کړی دی او تا ته د ټولو شیانو علم درکړی دی. امام بخاري امام مسلم متفق علیه حدیث دی راخستی دی. نو یو خبر همدغه دی، تا ته د ټولو شیانو نمونه ښودلي. اوس دلته د مفسرینو کرامو مختلف راخستی دي. مهم تفسیرونه چې کوم یو دي لکه تفسیر قرطبي، تفسیر ابن جریر طبري، تفسیر خازن، تفسیر بیضاوي، تفسیر روح البیان، تفسیر مظهری او دغسې تفسیر منیر لزحیلی او دغسې تفسیر امام رازی رحمت الله علیه تفسیر الکبیر په نامه چې تفسیر بغوی، د ټولو حدیث د ټولو تفاسیرو چې کوم یو خبرې راخیستې مختلفې د هغې مختلف هغه راغلي دي. وایي چې آدم علیه السلام ته الله عز وجل هلته چې څومره شیان موجود و د هغوی ټولو نمونه ورته وښودل. یو مفسرون دا نظر راخستی. دویم دا وی چې الله عز وجل آدم علیه السلام ته د خپل اولاد ټول نمونه وښودل. دا هم راغلی په دې تفاسیرو کې. دریمه خبره ده چې الله پاک د فرښتو نمونه ورته وښودل. دا هم راغلی په دې تفاسیرو کې. او دا هم راغلی چې د ستورو نمونه ورته وښودل. دا هم په دې تفاسیرو کې راغلی دی چې الله عز وجل آدم علیه السلام ته دغه شیان چې کوم یو وه دې شیانو نمونه ورته وښودل. دا شی دا دی، صفت دا ده، وظیفه دا ده، ګټه دا ده، تاوان دا ده. صفات او د هغې خصوصیات او حتی ځینې تفاسیرو دا هم لیکلي چې د هغې د تیارولو او جوړولو طریقې هم ورته وښودلې چې دا شي د جوړېږي او دا خاصیت دی. لکه د مختلفو مفسرینو کرامو چې د هغې نمونه واخیسته، دوی همدا شی لیکلی چې الله عز وجل د هغې نمونه ورته وښودل، خصوصیات یې ورته وښودل، صفات یې ورته وښودل او تشریح یې ورته وښودل، د هغې مفسدات او مضرات او ګټې او فایدې یې ورته وښودل. دا شی دا ګټه لري، دی تاوان دی، دا دی. داسې فکر وکړي لکه موږ او تاسو
تاسو چې دا په ساينس کې چې وایي لکه کیمیا بیولوژي او دغه شیان چې وایي چې اوس موږ تاسو کیمیاوي خصوصیات دي چې د فزیک کې د هغې فزیکي خصوصیات وایي دغه بیولوژي کې د ژوندیو شیانو خصوصیات وایي. نو لکه داسې فکر وکړئ لکه آدم علیه السلام د الله پاک جل جلاله ساینسي علوم چې کوم یو آینده کې پکارېدل د انسان د ژوند دپاره ده. ځینې مفسرینو لا دا هم لیکلي دي چې آدم علیه السلام ته الله عز وجل هغه ټول شیان وښودل چې کوم آینده دوی ته پکارېږي او دوی ته پکار راځي. همدا د مفسرینو کرامو رحمت الله علیهم اجمعین نظر دی چې آدم علیه السلام ته دا شیان وښودلی شو چې کوم شیان د ته ضرورت و او همدغه شیان به نور انسانانو ته ورو 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 نقلېدل تر قیامته پورې چې کوم انسانان راځي. نو الله پاک چې علم آدم علیه السلام ته ورکړی هغه نوی نوی کشفیږي، بیا ساینس په هغې کې نوي نوي کشفیات او ترقیات کوي. نو دا خبره شو چې آدم علیه السلام ته څه وکړو؟ آدم علیه السلام ته الله پاک علم ورکړی پوره مکمل. دا خبره شو چې کله دا کار وشو د دې نه وروسته نو اوس خو خبره ملایکو چې کوم یو خبره کړې وه چې دا به داسې کوي، نو الله عز وجل د دې نه وروسته ملایکو فرښتو او ابلیس هم د هغوی په جمع کې نو بس ټولو ته ورته ویلی چې اسجدوا لآدم، تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. د تعظیم او د فوقیت سجده ورته کوي، د عبادت سجده نه بلکې تاسو د تعظیم وکړئ او د دغه فوقیت او ورتوالی چې کوم یو ثابت شو د علم په حساب باندې. نو ځکه آدم علیه السلام چې کله دا علم الله پاک ورکړي نو بیا فرښتو ته ورته ویل چې دغه شي ته چې وایي د فرښتو د هغې سره کار نه و، دا څه شی دی دا څه شی دی، فرښتو نه پېژندل. آدم علیه السلام ته ورته ویل چې دا څه شی دی. آدم علیه السلام به شروع ورته وکړي چې دا کتاب دی دا کار دی او دا پیاله ده، دا چجوس دی، دا پلانکې، دا څونه شیان چې دي ټولو شیان به ورته ویلې، د هغې فایدې به ورته وي، د هغې به ګټې ورته وي، د هغې به مضرات او هغه به ورته وي دا تاوان لري. دا ټول شیان چې ورته ویلې دا خلکو ته د تعجب شو، دا ملایکې او فرښتې او شیطان چې دا څه بده ولا ده خو ټول شیانو باندې پوهېږي. هغوی غریبان دي، هغوی وظیفه نه وه، نو څه یې کولی، یو ساعت چا سره کار نه وي نو څه ضرورت دی نو هغوی ضرورت نه به چې دا کار ورته وکړي. بس یو دم فرښتو ټول هغه اقرار وکړي سبحانک لا علم لنا، الله ته پاک یې، موږ خو په دې شیانو باندې موږ نه پوهېږو، ته پوهېږې په دې شیانو باندې. نو به چې کله دوی پوه شو چې دا خو ډېر غټ سړی دی، دا خو ډېر غټ شخصیت دی، نو په دې خاطر الله پاک ورته وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس. نو الله پاک حکم وکړي فرښتو ته چې اوس تاسو څه وکړئ، تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته، د تعظیم سجده ورته وکړئ چې دونه لوړه شخصیت او علمي لحاظ باندې دونه پوه دی. نو بس ټولو فرښتو چې څه وه هلته ټول آدم علیه السلام د تعظیم سجده وکړله، د تعظیم سجده یې وکړه الا ابلیس خبیث چې کوم یو بس ده ونه کړله. د ابلیس په باره کې راځي چې دا کان من الجن ففسق عن امر ربي، سوره کهف کې د آیات شریف راځي چې دا شیطان چې کوم یو دی دا د جنیاتو د جملې نه ده، خو د تکبر وکړي او انکار وکړي، نو ځکه الله پاک بیا په بل مصیبت باندې اخته کړي. نو دیم د دوی په جمله کې و دوی سره یو هغه کې و، نو دغه سجده ونه کړله. چې کله سجده ونه کړله نو بس فرښتو وکړه، فرښتو خبره خلاصه کړه، شیطان ونه کړله. دلته یو مسئلې ته لږ اشاره پکار ده، هغه دا ده چې شیطان نه چې کله الله پاک پوښتنه وکړه چې اوس ابلیسه ولې دې سجده ونه کړه. ځینې کتابونو دا خبره لیکلې ده د موږ تاسو د امامانو ویلې چې ابلیس ویلې چې زه خو سجده نه کوم د تا نه غیر بل چا ته څنګه سجده وکړم، او دا خو انسان دی، دا خو د خټې او د خاورې نه پیدا شو، دته خو په هېڅ صورت سجده نه کوم، هېڅ صورت باندې زه سجده نه کوم، دا خو د خاورې خټې نه پیدا شوی، زه څنګه د صورت. دلته دوه مسایل جدا دي، لږ ورته توجه وکړئ. اوله خبره دا ده چې شیطان دا هغه وکړله ابلیس چې دا خو تا نه غیر خو بل چا ته سجده په کار نه ده، زه دا کار نه کوم. یو مسله دا ده. نو په دې کې اصلي خبره اوس دې ته وایو دا عبادت واحد شته، د عبادت اصلي معنا چې ده اصل د خبره دا ده چې عبادت ویل کېږي د الله عز وجل او د انبیاء علیه السلام خبره منل. هلته انبیاء علیه السلام مسله نه وه، خبره د الله پاک و، د الله پاک اطاعت کول. که الله پاک درته ووایي دغه ته سجده وکړه ته به سجده کوې، ده ته یې مه کوه نه بیا کوې، دغه ته ویل کېږي اصلي عبادت دا دی. دا خبره نشته چې ده ته په کار ده ده نه ده په کار. اصل خبره دا ده چې الله عز وجل حکم منل، د هغه اطاعت کول، د هغه خبره قبلول، دې ته ویل کېږي اصل عبادت. د عبادت روح دغه دی.
د عبادت روح دا دی. شکل یې بیل دی، شکل د عبادت بیل دی، روح د عبادت بیل دی. نو د عبادت روح د الله عز وجل اطاعت کول، خبره منل او هغه عملي کول، دې ته ویل کېږي عبادت روح. اوس نو ملائکو ته الله په حکم وکړي چې آدم ته سجده وکړي، نو په حقیقت کې خو هغوی د الله عز وجل خبره ومنله. دغه خبره منل دا عبادت شو، ملائکه کامیابې شوې. خو شیطان یا ابلیس چې کوم یو دی هغه په دې کې توجیه وکړله چې دغه ته اوس عبادت نه دی په کار کنه، عبادت نو څنګه زه داسې چاته وکړم چې هغه د مانم په درجه کې ټیټي او لاندې او دا یو هغه یې دلته تاویلات وکړه. نو ځکه د عبادت هغه اصلي مفهوم چې کوم یو دی یا روح د عبادت چې دی دا د غلط کې. نو ځکه اصلي خبره دا ده چې که هر څوک عبادت کوي نو هغه به د الله په حکم مني. که الله پاک امر وکړي چې بیت المقدس ته لمونځ وکړي، بیت المقدس ته به کوي. الله په حکم وکړي بیت الله ته وکړي، بیت الله ته کوي. الله په حکم وکړي شرق ته وکړي، شرق ته به کوي. غرب دی او غرب پورته وکړي، هر ته وکړي. ټول زندګۍ کې د الله عز وجل حکم منل اصلي عبادت دغه دی، په دې کې توجیهات نور نشته. نو ځکه شیطان په دې باندې مردود شو چې هغه په دې کې توجیه وکړله چې اوس څنګه دته د عبادت وکړم. نو شیطان مردود شو او ملایکه کامیابې شو ځکه هغه د الله پاک حکم اطاعت وکړه. نو چې کوم پوښتنه درنه وکړه چې ولې ویلې چې زه خو دې نه بهتر یم، ما زه د اور نه پیدا کړم، دی د خاور نه پیدا کړی. نو خاوره خو بهتره نه ده بلکې اور بهتر دی. په دې کې باید مفسرینو توجیهات کړي دي، اوس اور بهتر دی او خاوره بهتره دی. موږ داسې دلته ضرورت نشته چې دې ته اوس خبره وکړو. ولې چې بس شیطان دا تعویلات پکې وکړه چې تعویلات یې پکې ورته چې زه بهتر یم، دته په هېڅ صورت هم زه سجده نه کوم، په هېڅ صورت هم سجده ورته نه کوم. دا زما نه ډېر په درجه کې ټیټ. او اصلي وجه دا ده ولې چې د کبر وکړه، واستکبر وکان من الکافرین، تکبر وکړه، لویي وکړه، ځان یې اوچت او پورته وګڼلو. نو ځکه چې کله کبر سړی کوي نو کبر نتیجه او انجام کله کله چې کېږي کله به کفر ګرځي. نو شیطان په اسمانونو کې ویلې شیطان تکبر وکړي، نو الله پاک مردود کې ورسره رجیم کې. نو چې کله دا توجیهات الله پاک ورسره وکړل، بس الله پاک ورته چې بس ته لعنتي شوې او ته مردود شوې، فخرج منها فإنک رجیم. وزه د اسمانونو او د جنت نه ارځه کې چې هغه کوم یو مغه بس وزه د جنت ته رجیم. او بل آیات شریف الله عز وجل ورته ویل چې تا خو تکبر وکړي او دلته یې تا تکبر دپاره ځای نشته، دلته یو کبریا ذات موجود دی چې زه یم، ته لا کوم ځای نه چې اوس دلته تکبر کوي. بس ویل ورته چې رجیم شه، بس ویې بیخي وایستل. نو دلته آیاتونو کې مختلف آیاتونو کې راځي چې فخرج منها فإنک رجیم، ته وځئ د جنت رجیم. نو بس وشړلو. دلته دوه توجیهات مفسرینو کرامو کړي. یو توجیه دا ده چې دی چې په کوم ځای کې آدم علیه السلام جوړېدلو او هلته دا امتحان شو، دا ټوله کیسه روانه وه، نو هغه ځای الله پاک ورته وایي چې وځه. چې موږ ویلې چې د مفسرینو نظر دا دی چې دا اسمان او یا جنت و. او بل دا دی چې که چېرته ځمکه شي نو په ځمکه کې چې الله پاک کوم جنت د آدم علیه السلام دپاره جوړ کړی و د هغې نه بس محروم کړي چې بس دې نه ته وځه، بس دې ځای کې ستا دپاره نور د اوسېدلو گنجایش نشته دی. نو شیطان د دې نه د همغه ځای نه چې په کوم ځای کې د آدم علیه السلام جنت مسله روانه و یا پاس یا لاندې، نو د هغې ځای نه بس چې نور ته دلته حق نه لري، بس دلته به نه اوسېږي. دې نه وروسته چې کله دا هغه وشولو آدم علیه السلام، نو آدم علیه السلام ته الله پاک ورته ویلې چې کله دا ژوندی شو مکمل، نو بیا ورته ویلې چې ګوره هغه ځای کې یو ډله ملایکې ناستې دي، ته ورشه په دې ملایکو باندې سلام واچوه. خو دا دې یاد ساته چې هغوی څه جواب درکې، نو بیا به دا یادوي دا ستا او ستا د اولادونو دپاره تحیه او ډالۍ او سلام بشي. نو ویل چې کله آدم علیه السلام روان شو نو هلته مو پرښتې ناست وي، نو په پرښتو ته ورته وي السلام علیکم. آدم علیه السلام دا خبر ته السلام علیکم، نو ملایکو ورته په جواب کې چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو هغوی په جواب کې دا ورته وي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دی ورسره اضافه کړه. ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک کله سلام وایي چې السلام علیکم، الله پاک په دې باندې لس نیکیانې ورکړي. او که څوک په جواب کې وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله، نو شل و برکاته چې ورته وایي نو 13 نیکیانې ورسره ورکولی کېږي هغې سړي ته. نو دا د آدم علیه السلام چې کله په پرښتو سلام واچولو او هغوی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورته ویلې، نو بس دا الله پاک ورته وایي چې اوس دا د تا او د ستا د اولادونو لپاره
دا تحیه او ډالۍ شوله. بس دا به په خپل منځونو کې څوک سلام اچي، څوک به هغه ته به جواب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته به ورته وایي. نو دا هغه خبره شوه. اوس آدم علیه السلام د دې نه وروسته چې کله دا خبرې خلاص شوې، فرښتو ورته سجده وکړه او ابلیس ونه کړه او ابلیس دلایل ویلې، نو د هغه رجیم شو. نو چې کله دی رجیم شو، نو دې نه وروسته آدم علیه السلام الله پاک جنت ته داخل کړي چې لاړ شه اوس نو ته جنت ته لاړ شه، په جنت کې اوسېږي. او شیطان یې مردود کړي او د هغې ځای نه وشړل، هغه د اسمان نه یا د جنت نه. نو دلته که دا معامله ووایي چې په پاس شوې ده، نو دې نه وروسته چې کله شیطان مردود شو، رجیم شو، وشړلی شو، دې نه وروسته آدم علیه السلام ته حکم وشو چې اوس ته نو لاړ شه جنت ته. امام بخاري رحمت الله علیه په خپل صحیح البخاري کې د حدیث را نقل کړی دی چې د تاسو په ورځو کې بهترینه ورځ چې کومه دغه د جمعې ورځ ده، په دې ورځ باندې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړی دی، په دې ورځ الله پاک آدم علیه السلام جنت ته داخل کړی دی، او په دې ورځ باندې الله پاک د جنت نه راایستلی دی، او په همدې ورځ باندې وفات کېږي به، او په همدې ورځ باندې قیامت هم کېږي. نو دا د بخاري حدیث دی. نو ولې چې د جنت ته داخل کې ورته وایي ته منور جنت کې اوسېږي، شیطان یې څه کړه، شیطان یې بیرون وشړل، ورته وایي چې بس رجیم شو. کله چې د شیطان د جنت نه او د آسمانونو نه دربار نه محروم شو، نو ډېر زیات په غوسه شو، ډېر زیات ضد ورغله، کینه ورغله چې زه خو د دې انسان په وجه باندې زه خو مردود شوم، زه رجیم شوم. الله پاک ته عرض وکړي چې رب داسې وکړه چې د دې انسان په وجه خو زه تا کړم رجیم کړم، زه دې ورټلم، او دا انسان کې هیڅ شی هم نشته، دا خو د دې نه دی چې استاد د ده په واسطه باندې او د ده په وجه دې زه رجیم کړم، زه دې وشړلی شم. زه تا ته به زه دا ثابته کړم چې دا زما خبره صحیح ده، دا هیڅ شی هم نه، دا هیڅ حیثیت او شان نه لري، او تا چټي په چټي دې زه د ده په وجه باندې هغه کړم. نو الله به ورته صحیح ده بالکل. ویل څه غواړې؟ وایي چې ما ته دومره وخت راکړه تر قیامت ورځې پورې چې زه د انسان درته غلط ثابت کړم چې دا کومه خبره چې تا کړې دا صحیح نه ده، دا غلطه خبره شوله، دا شی تاواني دی، دا سړی د دې نه دی چې زه دې په ده باندې رجیم کړم او زه د ده باندې وشړلم، دا د دې وړ نه دی، د دې هغه نه دی چې داسې کار پرې وشي. نو بس الله پاک ورته صحیح ده، بس ته تر قیامته پورې تا ته مهلت دی، او چې څه کولی شي هغه وکړه، پیاده سپاره د مخې نه د شا نه د هر طرف نه چې ورته راځې، بس هر څه چې زور کولی شي ته یې وکړه. او زما دا وعده ده چې ستا او ستا د پیروانو نه به څه کوم جهنم به ترې نه ډکوم. نو آدم علیه السلام هم په دې خبرو پوه شو چې شیطان ته خو دونه په اصطلاح سره اختیار او واک ورکړ چې ما به غولوي، ما به کوي. نو آدم علیه السلام ورته وایي چې الله دا خو په دې سړي باندې په دې هغه باندې خو ما زور نه رسېږي غیر تا د هغه نه د کومک نه، که ته ما سره کومک ونه کړې دا به ما رښتیا داسې هغه کوي. نو الله پاک عز وجل ورته وایي چې بالکل ده به په هغه چا باندې زور نه رسېږي چې کوم کسان ایمان ولري او رښتیني وي او پوخ ایمان او عقیده په ما باندې ولري، هغې باندې به د زور نه رسېږي. دا چې ځان ورته تسلیم کړي نو په هغې باندې به زور رسېږي، په عام باندې به زور نه رسېږي، ته ورخطا کېږم بس دې باندې حاکم. او الله پاک تا ته همیشه د توبې لاره خلاصه کړې ده، تر څو پورې چې تاسو کسان مړ کېږي، د مرګ تر حالاتو پورې به تاسو ته د توبې حالت چې هر قسم ګناه ده نه وشي، بس تاسو رجوع وکړئ، توبه وکړئ. شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت الله علیه دلته یو خبره کړې ده، هغه وایي چې د انسان هم غلطي وکړله او شیطان هم غلطي وکړله، خو غلطۍ کې شیطان توجیه وکړه، انکار یې وکړه د توبې ایستلو نه او د ځان ټیټولو نه، او انسان چې کوم یو دی هغه دا پرېښوله، هغه ځان عاجز وبلل، عاجز یم. ځکه آدم علیه السلام الله پاک ته عاجزي وښودله چې زه خو عاجز یم، په ده باندې خو ما زور نه رسېږي، نو ته به ما سره کومک کوې. نه بلکې ورته چې بالکل به تاسو سره کومک کوو، خو تاسو به کله همیشه په ما باندې د شیطان الرجیم نه پناه غواړئ. ځکه نو موږ او تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بهترین علاج د شیطان د وسوسو د دوکو نه دا دی چې همیشه سړی وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا بهترین علاج د دې خبرې ده. نو دې نه وروسته آدم علیه السلام جنت ته ننوتو او شیطان رجیم شو. نو شیطان د الله پاک نه مهلت وغوښتو چې تر قیامت تر ورځې پورې ما ته مهلت راکړه او بل اختیار هم راکړه، زه دوی ته وسوسه واچوم، دوی ته چلونه کوم دوکې او هر قسم. الله پاک ورته چې بالکل هر شي کې ازاد یې، چې څه کوې هغه کولی شې، بس تا ته ازادي ده. دې نه وروسته آدم علیه السلام په جنت کې اوسېدلو. په مفسرینو کرامو او په حدیثو کې دا خبره راغلې ده چې مفسرینو کرامو دا خبره لیکلې، ویلې چې کله
آدم علیه السلام جنت ته ننوتلو نو د یوازې انسان خبرګې دا انسان د اجتماعي او د ټولنیز حیثیت د انسان چې کوم د یوازې خوښ نه وي نو بس جنت کې به غریب ګرځو راګرځو یوازې به تاوېدو بس سره د دې چې جنت ته خو بیا هم یوازې سړی پکې تنګېږي نو بس پریشانه غوندې و یو وخت کې ویلې سر یې کېښو ویده شو چې کله ویده شو نو الله پاک عز وجل د چپې پښتۍ نه بی حوا پیدا کړله چې کله د سر راجي کې چې ګوري چې خوا کې یو ښځه ناسته ده نو چې ورته وایي که چې ته څوک یې چې زه ښځه وایي څه دپاره دلته راغلې یې څه کیسه ده وایي چې زه خو د تا په خاطر باندې پیدا شوی چې ما او تا سره په خپلو منځونو کې انس او الفت او محبت ولرو بس ساعت هم سره تېري بس په دې خاطر زه پیدا شوی یم نو وایي چې ملایکو ته یې وایي پوښتنه وکړه چې دا څوک ده دا هوا ده هوا دا معنی چې د ژوندیو انسانانو مور ګرځېده او بلکې دا د ژوندي نه پیدا شوی نو دې نوم یې هوا کې خودلو نو بس دا هوا او دا سره دواړه په جنت کې اوسېدل دلته الله عز وجل چې کله دواړه پیدا شو نو که خیلی قرآن عظیم شان کې راځي چې آدم علیه السلام ته او بی هوا ته الله پاک ورته ویل چې ګورئ تاسو په دې جنت کې ګرځئ خورئ اسکئ آزاد ګرځئ هر څه کوئ خو یو خبره ده ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين دا ټول ازادي تاسو ته جنت کې شته خو دې یو ونې ته به نه لا تقرب هذه الشجرة دغې ونې ته ورته وایي دې ونې ته به نږدې کوي نور په جنت کې ګرځئ مزې چرچې کوئ هر څه چې کوئ خو دا ونه به تاسو باندې دا الله پاک امتحان چې ځکه یو خبره دلته یادولې پکار دی او دا دی چې مخکې موږ تاسو ابتدا کې ویلې چې الله پاک ملایکو ته ویلي وګوره چې انی جاعل فی الارض خلیفه زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کړم داسې نه ویلو په جنت کې پیدا کړم نو اصل آدم علیه السلام پیدا شوی و د ځمکې د خلیفه په حیث باندې نو جنت کې د څه کول هلته اصلي خبره خو دا و چې صرف الله عز وجل دا ورته وښودل چې ستا اصلي ځای آینده ځای جنت دی او دغه د کور دی دلته به راځې خو دی خو د اصلي د ځمکې دپاره پیدا شوی نو ځکه الله پاک یو امتحان په ده باندې وکړی چې بیرته هغه ځمکې ته بوځي او دی متوجه کړي چې ګوره چې فکر دی چې آینده کې داسې مشکلات درته پیدا نشي نو الله عز وجل د دې په خاطر باندې چې خپله آدم علیه السلام هم متوجه شي او د کوم مقصد دپاره چې آدم علیه السلام پیدا شوی و هماغه مقصد پوره شي نو ځکه الله عز وجل د امتحانا په دوی باندې یو ونه بنده کړه چې دې نه به خوراک نه خورئ تاسو دې ونې په باره کې علامه ابن کثیر په خپل کتاب کې درې روایتونه را نقل کړي درې روایت یو روایت دا دی چې دغه ونه چې کوم یو چې دې ته نه منع شوی دا چې شوه دا وایي چې دا د غنم ونه یو روایت دا دی دویم روایت دا دی چې دا د خرما ونه وه او دریم روایت دا دی چې دا د انځر ونه وه د درې واړو په باره کې روایتونه راغلي خو علامه ابن کثیر یو خبره لاندې ورلاندې لیکلې دی لاندې چې قرآن عظیم شان کې او په صحیح احادیثو کې دا خبره بالکل نه ده راغلې چې دا د دې شونې وه الله پاک نه دی یاده کړې نو ضرورت څه دی چې اوس سړی پکې خامخا تخته شي چې اوس خامخا دغه ونه دا درې واړه جدا جدا راغلي څوک وایي چې د غنمو ونه وه څوک وایي چې د خرما ونه وه څوک وایي چې د انځر ونه وه هر شي الله پاک نوم نه دی اخیستی او نه یې نوم اخیستل ته ضرورت و خو صرف یو میوه وه د هغې نه ونې نه منع شوې چې دې میوه به نه خورې ته بس دا خبر وشول آدم علیه السلام متوجه او بله خبره دا ورته وکړله چې هلته کله سجده ونه کړه شیطان او شیطان ضد وکړي او الله یې مهلت وغوښتو چې زه به د انسان خامخا ګمراه کوم او زه به دا تا ته ثابتوم چې د انسان د دې وړ نه و چې ته د ما په هغې باندې د جنت نه وباسې او جنت نه مې وشړې کله کله په دنیا کې هم داسې کېږي یو سړي په خاطر باندې بل سړی څوک خفه کړي دا ورته وایي چې ګوره دا سړی خو د دې نه و چې ته زه دې پرې خفه کړم نو شیطان هم دغه خبره وکړه چې الله دا د دې سړی دا سړی د دې نه دی چې ته ما پې خفه کې او زه به دا ثابته کړم درته نو بس دلته الله عز وجل آدم علیه السلام ته ورته وایي چې آدمه ګوره یو شی د خیالي چې تاسو خو به جنت کې اوسېږئ خو یو خبرې ته خیالي چې شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دا د تاسو شیطان دی او قسم خور شیطان دی ګوره نو تاسو د سره خپل دښمني اعلان کوي ورسره داسې نه چې تام تیر باسي دا خبر آدم علیه السلام ته الله پاک کړی وه چې او بې هوا ته چې ګوره دا ستاسو دښمن دی او دا به تاسو ته خامخا دوکه درکوي
بس آدم علیه السلام راغی په داخل د جنت کې اوسېدلو، بي حوا هم پیدا شو، خوا کې ورسره اوسېدله. بس شپې ورځې تېرېدلې په دې کې. دلته یو دی زه ما ویلې چې شپې ورځې تېرېدې، مطلب دا دی چې هلته خو هغه د جنت هغه کومې شپې ورځې چې وې هغه ډېرې اوږدې وې، ځکه د الله پاک په نسبت باندې یو ورځ 1000 کاله وي. نو ځکه علامه ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل هغه کې دا خبره لیکلې ده چې آدم علیه السلام د یو روایت په لحاظ باندې 100 کاله په جنت کې تېر کړ. د ژوند نه بعد چې ژوندی شو جنت ته ننوتو نو 100 کال یې پکې تېر کړ، او بل روایت دا دی چې 80 کال یې پکې تېر کړ. یو خبره ځینې مفسرینو کرامو لیکلې ده، هغه دا ده چې د الله پاک په نسبت باندې یوه ورځ چې ده دا د موږ او تاسو 1000 کاله دي. نو هغه ورځ باندې چې جمعې ورځ وه چې موږ او تاسو حدیث وړاندې کړ، جمعې په ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا شو، نو د مازدیګر د مانځه نه بعد پیدا شو مخکې، او د مازدیګر مانځه نه تر غروب آفتاب پورې دی په جنت کې اوسېدلو. نو که 1000 کاله سړی ونسي نو دا ساعتونه که سړی حساب کړي، یو ساعت د هغې ځای د دې دنیا یو ساعت چې کوم 83 کاله راځي، یعنې د هغې ځای یو ساعت د دې ځای 83 کاله راځي. نو په دې حساب باندې که آدم علیه السلام مفسرین کرام حتی خپل علامه ابن کثیر لیکلی دی چې، او ابن اسیر رحمت الله علیه علامه ابن اسیر دم لیکلی دی چې آدم علیه السلام 15 ساعته یا 3 ساعته یا 3 د 15 ساعتو پورې بدونه وخت په جنت کې تیر کړی دی. نو که سړی دا ساعتونه هغه حساب باندې واچي چې یو ساعت کېږي 83 کاله په حساب باندې، نو بیا خو معنا دا شو چې دا خو ډېر کلونه دي. نو ځکه د وخت ډېر تقریبا همدا 100 د 80 نه نیولې تر 100 کالو پورې علامه ابن کثیر او ابن اسیر او مفسرون لیکلي چې نو وخت آدم علیه السلام هلته تېر کړی. خو هلته خو ما یو حساب دی، دې ځای په حساب باندې دومره کلونه هلته کم و. نو بس دوی همالته اوسېدل. کله چې آدم علیه السلام او بي حوا په داخل د جنت کې اوسېدل، نو شیطان خو بیرون و، هغه غوښتل چې په هر صورت د دوی نه خپل انتقام واخلي، او د دوی په وجه چې د رجیم شوی و او د جنت نه شړلی شوی و، نو د ډېر قهر او ډېره غوسه ورتله. خو دا اوس طریقه د څنګه و چې څنګه د جنت ته داخل شي او په جنت کې آدم علیه السلام او بي حوا په اصطلاح سره وغولوي، او هغوی داسې یو خبره باندې قانع کړي چې هغوی دا ونه نه چې دی منې شوي دی نه دا وخوري. نو 2-3 توجیهات مفسرینو لیکلي دي، او تقریبا هغه ټول روایت چې کوم دی ډېر ضعیف او داسې قابل د استناد نه دي. یو شی چې سړی پوهېږي هغه دا دی چې شیطان ته الله پاک عز وجل څه اختیارات او څه طاقت ورکړی و، او دا یې ورکړی و چې د لرې ځای نه هم دوی ته په زړه کې یو څه خبره وشوه چې قرآن عظیم شان خپله سوره اعراف کې فوسوس لهم الشیطان، نو وسوسه واچوله شیطان دوی ته د دې په خاطر باندې دوی رسوا کړي، هغه څه امتیاز نعمت او څه هغه چې الله پاک ورکړي هغه ترې نه واخلي، او دوی په اصطلاح سره د هغه شي سره مخامخ کړي چې کوم شي الله پاک منع کړي وته. دا یو خبره ده، وسوسه لهم الشیطان، شیطان دوی ته وسوسه واچوله. دا وسوسه د نږدې ځای نه هم کېدای شي، لرې ځای نه هم کېدای شي. ما درته ویلي چې ځینو تفاسیرو کې او ځینې کتابونو کې دا خبر راغلی چې شیطان د مار سره مشوره وکړه او هغه ننه داخل ته کو ورغلو موسی آدم علیه السلام ته او بي حوا ته خبرې وکړي. خو دا قابل د دې دا روایت ډېر ضعیف دي. اصلي خبره ده اوس لږ مونږ او تاسو دا ثابته شوله، یو سړی په امریکا کې ناست دي او په دلته دې ځای کې سړي سره خبره کوي، ورته شیطاني هم کوي، خبرې مراجعې او پروپاګاندا هم کوي، لویه کیسه جوړه کړي. میډیا د دلته سړی دلته ناست دی په امریکا کې، هلته په ټلویزیون کې غږي، امریکا کې هلته واقعیت کېږي، دغه دقیقه ثانیه خبره هلته ډز نه شوی، دلته به خلک پې خبر شوي، خلکو لیدلي، بلکې په دا کېدای شي. نو دا اوس خو تقریبا ساینس دا مسله بیخي حل کړه د موږ ټکنالوژي دې درجې ته وروزدله چې د ځمکې په هر کونج کې چې هره خبره کېږي نور خلک ترې نه خبرېږي، او د هر کونج نه د بل کونج د خلکو سره تماس نیولی شي، خبره ورسره کولی شي. نو دا خو اوس دا شی دی، آینده څه به د لږ دې نه وروسته به څه قسم وسایل منځته راځي. نو داسې هم کېدای شي لکه یو خبره چې ما ته کله زړه ته لوېږي هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ کې چې کوم شق صدر شوی دی، اولین ځل چې کوم شق صدر شوی دی،
په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث را نقل شوی په هغې کې وایي چې کله اول ځل تقریبا د 4-5 کلونو په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې د شق صدر وشو، بیا زړه سینې چیر شو، بیا زړه تین راوسته د سرو زرو په تش کې ابي زمزم کې ومنځل شو. نو چې کله دا زړه شق چې وګوري دا چې تور هغه پکې و، نو دې ته نه لري کړو، دا د شیطان برخه ده، د شیطان برخه ده. د هغې نه وروسته هغه لرې کړې، بیا دې بیرته جوړ کړې، بیرته کېښولو. دغې نه د توجیه د دې خبرې نه برابرېږي چې زه کله کله د خپلو شاګردانو ته یو خبره کوم، زه هم دا د شیطان سیم کارډ و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر انسان په زړه کې صحیح احادیث دا دي چې د هر انسان سره یو شیطان ملګری، او دا شیطان دې ته برابري چې کارونه پې خراب کړي. الله عز وجل یو ملائکه یو شیطان د انسان سره ملګری کړي. شیطان بدو لارو ته سړی تحریکوي او هڅوي، او ملائکه نیکو او ښو کارونو ته هڅوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه نه چې کله هغه برخه چې دا د شیطان برخه ده، از ما توجیه ده چې دا یو سیم کارډ و چې د شیطان دې سره تماس د انسان د زړه سره لکه موږ او تاسو په هغه کې وسوسې راچي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه نه الله پاک دغه برخه وایسته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه نو د بخاري حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې هر انسان سره شیطان شته، زما سره هم شیطان شته، خو په مې زور نه رسېږي، ما ته تسلیم دی. وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې چې کوم دي دغه کوم هغه هغې ته لرې کړی و. نو اوس خبره دا ده چې دا اوس موږ ویل چې موبایل د یو ملک نه بل ملک نه، بلکې د امریکا او د استرالیا د کوم ځای کې تاسو دنیا په کوم کونج غواړئ هلته تماس نیولی شي. نو شیطان هم داسې وسایل خامخا هغې وخت کې سړی اوس هغې وخت کې نشي ویلی، خو دا شی به و چې شیطان د بیرون د خوا نه هم د دې خلکو سره د آدم علیه السلام بې هوا سره تماس نیولی شو. ځکه دلته دا د فوسوس لهم الشیطان، دا خبرې دې نه داسې معلومېږي چې وسوسه یې واچوله انسان آدم علیه السلام بې هوا ته. نو دلته وایي چې مفسرینو کرامو حدیثو کې چې کومه خبره راغلې هغه دا ده چې اول شیطان د بې هوا سره تماس ونیولو، ځکه دا ښځه چې د نرمه ده په ډېرو شیانو باندې زړه سر نه خلاصېږي، زړه یې پې زر هغه کېږي. نو هغې ته یې ورته ویل چې ګوره تاسو دواړو ته زه وایم او چې د کومې ونې نه چې تاسې منې شوي یئ، د کومې ونې نه چې تاسو منې شوي، دې ونه کې ډېر غټ کمال دی. هغه کمال دا دی چې که دا میوه تاسو وخوړه، تاسو به همیشه همیشه په دې جنت کې اوسېږئ. یو خبره به دا وي، او باچي به بلکل نه ختمېدونکې، ځکه د جنت خو د هر انسان جنت دومره لکه روغه باچي. نو آدم علیه السلام ته چې کوم جنت الله پاک ورکړی، خو یوازې پکې اوس یو ښځه دی، دا خو ډېر لوی جنت و. نو ګورئ دا د کوم ونې نه چې تاسو منې شوي، دې ونه کې 2 صفتونه دي. که دا میوه تاسو وخوړه، تاسو به همیشه همیشه بیا ژوندي اوسئ، هیڅ وخت به نه مړه کېږي. یو خبره پکې دا شو. دویمه خبره پکې دا ده چې دا پاچي به هم همیشه همیشه وي. انسان خو یې حریص، انسان خو یې دغه شی به کېږي چې داسې یو شی واوري چې همیشه همیشه به دې نعمتونو کې او په دې هغه کې به زه اوسېږم، خو خوند ورکوي دا خبره. نو دا خبره خو آدم علیه السلام ته معلومه وه، هغه په دې خبره کې ونه غولېدلو. خو بې هوا لږ زړه هغه شو چې دونه غټه پیدا پکې. که تاسو خیال دا بعضې خلک دا دلالان چې دي کوم شی چې خرڅوي، کوم شی چې در باندې خرڅوي، دومره صفتونه یې درته وکړي سړی چې الله زر پیسې ورکړه او شی واخله. دغسې شیطان خبیث هم دې دواړو ته داسې دلایل وویلې او دوی هم پرې راغه شو چې اوس دې کې دومره غټه ده، نو باید سړی وکړي. نو په دې وخت کې د دې په خاطر چې اوس انسان خو کله د الله په نامه غولېږي، نو شیطان ورته وي چې ګوره دا زه د تاسو په ګټه دا خبره کوم. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. شیطان ورته وي چې قسم په خدای، زه قسم درته یادوم چې زه تاسو خیر خوا یم، زه بدخوا نه یم، بلکې زه ستاسو باندې دا لورم چې همیشه په دې جنت کې اوسېږئ. نو ځکه دا خبره ته نو قسم یې ورته یاد کړه. مفسرین کرام لیکي چې کله قسم یاد کړه، نو آدم علیه السلام ویل چې اوهو د الله اسم مبارک یاد کړه، د الله اسم به سړی یاد کړي او به دروغ وایي. نو بس په دې خبره آدم علیه السلام وغولېدو چې خبره یې یاده کړه، قسم یې یاد کړه چې زه تاسو خیر خوا یم. نو چې سړی د الله پاک نوم واخلي، دا موږ او تاسو دا خلک چې بعضې خلک سوداګانې خرڅي، نو قسمونه یاد بیا سړی اعتبار پرې وکړي چې دا قسم خوري، خو قسم یې د دروغ وي. نو شیطان خبیث هم دغه کار وکړي چې قسم یې ورته یاد کړه، نو هغوی وغولېده. نو دې نه وروسته بې هوا رضی الله تعالی عنها وغولوله، هغې ته یې ورته ویل چې ګوره دا شی وخوره. نو بې هوا ویله اول اقدام وکړه، او د هغې نه وروسته خپل
آدم علیه السلام ته ورته وایي چې دی کې خو داسې ګټې دي. نو هغه ته خو د اول په یاد به دا خبره چې ګوره شیطان زموږ دشمن دی او شیطان زموږ هغه دی، خو په داسې وخت کې چې کله دا کار ته نه کېدلو نو دا خبره یې د یاد ووته چې شیطان زموږ دشمن دی او شیطان موږ ته خامخا دوکه راکوي او هغه راکوي. خو دا د شي د دلال دا صفتونه دلال دا ابلیس دلال چې کوم دومره صفتونه دي ونې ورته وکړه چې بس نور دوی ته ونه کته چې ودرې دا خدای کبد دی بس ستیپې ور هغه شو او ونې دی هغه میوه چې کوم یې وخوړله. ما درته وایي چې د ونې په باره کې 3 توجیهات راغلي، یا د غنمو ونه وه یا د خرما ونه وه یا د انځر ونه، هر شی چې و خو هغه ونې نه چې دوی منع شوي دي هغې میوه یې وخوړه او چې څنګه یې میوه خولې نه تېره شوه بس دوی هغه لباس چې کوم یې هو دې نه مخکې تقریبا ټولو مفسرینو کرامو دا لیکلي چې دې نه مخکې آدم علیه السلام بی حوا په خپل منځونو کې پټ یو بل ته نه ښکارېده پټ شیان هغه عورت چې کوم یې ورته ویل دا نه ښکاري یو د بل یې نه ولیدلي. خو چې کله دا شی وخوړه بس یو دم دی دوی نه هغه لباس چې کوم یې ښکته شو نو یو بل ته چې وکته چې ګوري بس دوی هغه پټ ځایونه شرمګاوې چې ښکاره شوې چې ښکاره شوې. انسان کې په فطري لحاظ باندې حیا موجوده ده. دغه فطري حیا په وجه باندې یو دمې چې وکته بس منډې کړې په دې جنت کې چې منډې کړې وایي چې ونې ته ورغله دې ونې نه پاڼې راوشکولې زر زر دا زوینه د خپل کوم شرمګاوې چې دی پې پټولې. نو ځینې وایي چې دا د انځر ونې پاڼې وې چې زر زر په ځان باندې. یو روایت دا د حدیثو کې راځي صحیح حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله د حالت ولید نو بس یو دمې منډې کړې او منډې کړې چې لاړو یو ونې کلک را ونیولو چې ونې را ورته خوښ مې نه دي خوښ کوم. په دې وخت کې الله عز وجل اواز په وکړي چې ای آدم ته دې ما نه تختې پټېږي. نو آدم علیه السلام ورته وایي چې الله تختم نه ده نه حیا راځي ما ته خو تا ویلي و چې شیطان ستا دشمن دی او دا کار وکړي ما نه اوس حیا راځي. نو بس آدم علیه السلام الله پاک ته وایي چې ما ته حیا راځي ستا د حیا په وجه باندې زه تختم. نو دې نه وروسته چې کله دوی لباس او هغه وغورځېدلو نو الله پاک ورته چې ګوره ما تاسو منې کړي نه وای چې دې ونې ته مه نږدې کېږئ خو تاسو ته خو ما خبرداری درکړې وه چې دا خو ستاسو دشمن دی او د باندې ونه غولېږئ. نو د هغې نه وروسته الله پاک عز وجل دا فیصله وکړه چې آدم علیه السلام بی حوا او دا دلته چې څو دي هغه د ټولې دې نه کېوځي. تاسو اصلي ځای خو موږ مخکې ویلو چې